یعرف المجرمون بسیماهم پیژندل بشي دغه مجرمان په نخو خپلو باندې په علمو خپلو باندې یعنی څرنګه چې دغه مجرمان دغه چهره د دوله به آینی وي بقاعده چهرو کې به د دوله داسې علامې وي چې دغه سړی جهنمی دی او دغه سړی جنتی دی لکه قرآن مجید بل آیت دی یوم تبید وجوه وتسود وجوه چې بعضې خلکو به دغه ورځې مخونه تک سپین وي چې هغه به ایمان ولا فرمانبرداره خلک وي او بعضو مخونه به ټاک تور وي چې هغه به کافران وي او نافرمانه به وي او همدارنګې یعرف المجرمون بسیماهم حدیثو مبارکاو کې راځي چې جهنمیانو به ټاک تور مخونه وي ټاک تور او تکې زیړې سترګې به وي یعنی دغه سترګو د کم سپینوالی دی دا به تک زیړ شوی وي او ښه بدرنګ مخ به وي الله مو د بچ ساتي فیؤخذ بالنواصی والاقدام پس نیولې بشي دوی بالنواصی د ټنډینا والاقدام اور د خپونه یعنی دغه سر د په څلورو حصو باندې مفسرین تقسیموي چې دغه سر څلور حصې دي یوه دغه مخکې حصه چې دې ته ناسیه یی عربي کې او یا د وشاته حصه چې دې ته خوزال یی او یا دغه ګس طرف ته دې ته فوز ایسر یی دغه خي طرف ته فوز یمین یی نو دغه ناسیه دغه مخکې حصه دی چې مونږ او تاسو پښتو کې ورته دغه پیچکه یی د وړ کې پیچکه پرېږدي یا پیچکه پرېږدولي دا د پیچکه ولا کمزې دي دې ته د ناسیه یی نو دغه به فیؤخذ بالنواصی دغه زینب د سي رنیولې وی الله د مونږ ورنه بچ ساتي مجرمان دغه تندیونه والاقدام اور خپونه اوس بعضی مفسرین دا فرمایي چې هر یو جهنمی سره دوی فرشتي بوي نو یوې فرشتې به دغه تندي ویښتونه نیولې وي او یوې فرشتې به دغه خپونه نیولې وي او بیا به د بوزي او جهنم ته به ور وغورځوي او بعضې یې چې نه هر جهنمي سره یوه فرشته به وي ورسره اوس بیا دغه دی کې دغه دوو ځایونو نه نیولن نو یا خو دینه مراد دا دی چې کله به یې تندې نه رانسي او کله به یې خپې نه رانسي کشکیي وي کله به د دې نه رانیولی وي کشکیي وي او کله به یې خپو نه رانیولی وي کشکیي به او یا مطلب دا دی فیؤخذ بالنواصی والاقدام چې فرشتو ته الله تعالی ډیر طاقت ورکړی دی لکه څرنګه دغه مخکې تنرونه اوس خو ډیر ختم کیږي لګیا دي او یا نغرې وي چې هغه ته هغه ښځې یا مونږ او تاسو دغه لرګي څه ورته اچو او بیا دغه ټانټې څه ورته اچو نو بیا داسې اوږدې وي داسې راماتې کو او چې کله یې راماتې کو نو بیا دې نغري ته او دغه انګیټي ته یا تناره کې ور واچو نو اندرنګې دغه فرشتې به هم هرې فرشتې ته الله طاقت ورکړی دغه جهنمي اگر که وجود به ډیر غاټ وي دغه وجودونه به نه وي دغه فرشتې وي د سرامات کی دوا توبه کی او جهنم ته به ور وګورځي الله مد بچ ستی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم کم نعمت طرف خپل اے انسانان اور پریانو تاسو انکار کو هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دغه جهنميانو ته بطور تحقیر بطور زورنه بطور بیزتی ویل شي هذه جهنم دغه جهنم دیخه التي هغه جهنم يكذب بها المجرمون چې دغه مجرمانو به دغه جهنم نه انکار کول یلو جهنم مهنم نشتا دا سي غب شپ دي نو اندرنګي جهنم جنت دا غب شپ نه دي دا حقیقت دي نو دا خلق څه دینه انکار کوي دوی ته ویل شي دا اومقه جهنم دي چې تا ورنه دنیا کې انکار کول